اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې عجب ګل په غوسه و چې عابد ولې د ماشومانو مشري په غاړه اخیستې. اوس به دا واورو چې د شباني نوې جوړې څه شي ته پکار دي. زرمینې تاسو خو به مرکز ته نوې ټوټې راوړي. و نوې ټوټې خو موږ سره شته دی، خو شبانې کانې تر څو چې موږ ته څوک فرمایش رانه کړي په هغې خو کار نشو کولی. کار ور باندې نه کوو، زما په کار دي. ما ویل ته ګوره که کومه جوړه مې پکې خوښه شي. ته پکې جوړې خوښه د چا لپاره؟ ځان ته یا نازو ته؟ نه ځان ته او نه نازو ته، پرخه د پاره. یعنی پرخه در باندې دومره ګرانه ده چې له کوژدې وروسته سمدلاسه ورته جامې هم کوې؟ هی زرمینې څه وکمه، وسه مې هم نشته خو مجبوره یمه. څنګه مجبوره یې؟ د پرخې کورنۍ درته ویلي که څنګه؟ او یا خپله پرخې درته ویلي؟ هغوی راته نه دي ویلي، خو د عابد پلار وایي چې د واده تابیا ونیسه، نو ځکه جوړې خوښوم. وی دا څه وی؟ د واده تابیا نیسئ؟ دومره زر؟ شبانې کانې ما خو ویل چې پرخه به د پلار په کور یو کال نیمه ناستی او تاسو یې دومره زر واده کوئ. بس څه ووایم نو، دا ټول د عابد د پلار کارونه دي. وایي چې کوژده ستاسو په خوښه شوې، واده به زما په خوښه کېږي. نو آخر هغه تعدي ولې دومره کوي؟ خامخا څه خبره به یي؟ نه پوهېږمه چې د عابد د پلار به څه مقصد دي. پوښتنه مې ترې وکړه، وایي چې پوښتنې مه کوه، لاړه شه او جوړې خوښې کړه. ښه ته راته هغه جوړې راواخله چې زه یې وګورم. سمه ده، په دواړو سترګو په جوړو کې ښایسته ښایسته جوړې شته، او بیا چې ته یې په خپل لاس جوړې کړې او ویې ګنډې نورې به هم ښایسته شي. په دې دوکان کې څوک شته؟ وو ترورې راځه، زه په دوکان کې یم. څه شی دې پکار دی؟ څه شی درکړمه؟ سم مه راکوه، ته شوخه کاکا دی، دا ولې دومره ظلم کوي؟ ترورې کاکا مې کوم ظلم کړی دی چې ته ورته دومره په غوسه یې؟ او ته څوک یې؟ ستا خو مخ هم پټ دی. زه د جعفر مور یم. جعفر مې سودا پسې رالیږلی و، کاکا دې ورته دومره قیمته سودا ورکړې وه چې پوښتنه یې مه کوه. اله پسې ورشه، کاکا دې را پیدا که چې زه ترې خپلې پیسې بېرته واخلمه. اوس به راشي، کاکا مې هم راځي. که ته داسې وکړې چې بیا لږه وروسته راشې، هغې پورې به مې کاکا هم راغلی. نه وروسته راتګ مې د لاسه نه کېږي. هغه دی کاکا مې هم راغی. ګلزاره زویه، دا خور څه شی غواړي؟ خورې ستړې مه شي. ژوندی اوسې، دا خلک به داسې کوي؟ جعفر ته دې دا قیمته سودا څنګه ورکړې وه؟ و سردار اکا من خو ویل چې ته ښه سړی، ظلم به نه کوې، ته د هر چا نه پسې زیات یې. دا د پیسو ګټل داسې اسانه دي؟ ته د جعفر مور یې. ګوره خورې، ته د حوصله په ځای که، خدای مهربانه دی، دا ټولې خبرې به اوارې شي. نه حساب را سره وکړه چې کومې پیسې مې در باندې اوړي بېرته یې راکړه. خدای دې وبخه، زه خو کونډه ښځه یم، زه پیسې له کومه کم. ګوره خورې، په ما باندې ستاسو پیسې نه اوړي. کومې پیسې چې جعفر راوړې وي همغې مې ورته سودا ورکړله. نو کومه دی؟ هغه خو هر څه لږ راوړي و که نه؟ هر څه یې لږ دروړل، ویلې چې نورې پیسې را سره نشته دی، او چې کومې پیسې راوړې وي د هغې سره سمه مې سودا ورته ورکړله. او دا چې سودا لږه وه نو قیمته شوې ده، او په دې کې زه ملامته نه یم. څنګه ملامته نه یې؟ دوکاندار خو همدا ته یې که نه؟ سمه ده چې زه دوکاندار یم، خو سودا یوازې ما نه ده قیمته کړې، سودا په ولایت کې قیمته شوي، بیا د هغه ځای نه ولسوالۍ بازار ته راځي. نو دغه شان زمونږ تر دوکان هم چې را رسېږي په موږ هم مصرف راځي، پیسې را باندې راځي. اوس خو په تاوان نشم خرڅولی، او بیا خبره په کلدارو او افغانیو کې شوه. نو په افغانیو کې خو باید ارزانه یې که نه؟ همدغه خو موږ هم ویو
چې باید ارزانه وي، خو چې په ولایت کې نرخونه کنټرول نشي نو دا وړۍ نه شړی کېږي. خدای خبا نه درکړې نرخونه، بس د خلکو د لاسه پیسې تاووئ. خو سردار اکا ظلم نه چا هم ښه ورځ نه ده لیدلې. کاکا دا د جعفر مور خو ډېره په غوسه راغلې وه. ملامته نه ده ګلزاره زویه، په رښتیا هم چې نرخونه قیمته دي، خو موږ هم مجبور یو، څه وکړو؟ استاذه تا زما په خبره باندې څه فکر وکړه که نه؟ شورا چې کومه کرایه ټاکلې ده هغه کمه ده کمه. د ټولو موټرو ودرول پکار دي، مې چلوئ. مطلب شاه ستا په خبره باندې موږ فکر وکړو، خو که موږ موټر یې ودروو نه چلو موږ ته ډېر تاوان رسیږي. استاذه د تاوان غم مه کوئ، ما نه پیژنې؟ زما نوم مطلب شاه دی. مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي روغه. نو داسې خبرو ته بیا فکر څنګه نه وي؟ ستاسو د تاوان غم شوی دی، هېڅ تاوان به نه کوئ. ملګنې درته د هرې ورځې بیلې بیلې پیسې درکوي، بس خپلې موټرې ودروئ چې دا شورا مجبوره شي او خپله فیصله ماته کړي. نو ته څه وې چې موټر یې ودرېږي دا کار به وشي؟ شورا او ملک بهادر خدای خبر شه که خپله فیصله ماته کړي. ماته یې بیا ضرور چې تاسو خپلې موټرې ونه چلوئ، نو دا خلک به تګ راتګ په څه شي کې کوي؟ پخپله به مجبور شي چې ستاسو د خوښې کرایه درکړي. د خلکو په ولایت او ولسوالۍ کې ډېر کارونه دي او د ملک صاحب غني نه بغیر نور هېڅوک هم خپلې موټرې نه لري. نو خلک بیا پخپله مجبورېږي چې د ملک بهادر او د شورا د فیصلې نه انکار وکړي. هغه دې نه دی اورېدلي که ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی. مطلب شاه چې داسې دا نو بیا داسې وګڼه چې موټر یې سر له همداوسه ودرېدي. آفرین استاده آفرین. بس تم داسې وګڼه چې کرایه ستاسو په خوښه وټاکل شوه. وایم قربان مې کې له هوښیار سړي ده چې خپله ګټه او تاوان پېژني. خو ګورې یوې خبرې ته هم پام وي، خلک به راځي تاسو ته بازارۍ کوي، ځنې به هم نیسي، خو پام تاسو د چا خبره ونه منئ. ثابت پلاره وګوره دا جوړې دي، خوښې دي دي او که نه؟ نام خدای ډېرې ښې دي، خو شبانې دا جوړې ډېرې نه دي؟ ډېرې دي. مورې دا جوړې د چا دي؟ دې ماته راوړې؟ لورې تا ته به یې مکم د خیره سره، خو دا مې راوړې دي ستا د ورندار لپاره. وې دومره دیلې؟ لورې دا ټولې ورته نه کوو، بس یو څو جوړې ورته کوو. پلاره دا جوړه به ماته کې، دا زما خوښه ده ښه؟ تا ته به مو کوم ښه، خو ته داسې کار وکړه چې اوس موږ پرېږده چې دا جوړې په ځای کړو. دابد پلاره د واده خبره خو دې راباندې راپورته کړه، رختونه مم څه ناڅه خوښ شو، خو په دې د پوهه نه کم چې داسې واده ته د څه تادي ده؟ شبانې د زړور له وجې. څه د زړور له وجې؟ هغه څنګه؟ څه سوال جواب یې درته کړی که څه؟ څه سوال جواب یې نه دی کړی، خو هغه تلی صرف 40 ورځو دپاره او دغه دې 40 ورځې په پوره کېدو دي. نو ویمه تر څو زړور راځي چې موږ دا کارونه مخکې تر مخکې ختم کړو، هسې نه چې راشي څه غم راته جوړ کړي. د هغه له راتګه مخکې باید موږ خپل حیا تر کوره کړو. واده عبد پلاره نو هغه خو شورا تبلیغ ته لیږلې چې اصلاح شي، او چې اصلاح شو نو سم سړی به یي. شورا ښه کار کړی دی چې تبلیغ ته لیږلې، خو معلومه نه ده چې تبلیغ به پې اثر کړی وي او که نه، هسې نه چې په تبلیغ کې وران شوی نه وي. نو په دې خاطر تهدي کوم او ځینې خبرې نور هم شته. پلاره ضروره به تا سره جنګ کوي، جنګ ورسره ونه کړې، جنګ ښه شی نه دی. نه جنګ ته خبره نه پرېږدم، ته خو اندېښنه مه کوه لورې، بس دا ډېره ده چې زموږ په سر اندېښنې دي. د عبد پلاره چې داسې ده نو بیا لاړ شه، نیټه ورسره وټاکه، خو رښتیا چې د الماس خان ځای له ځې
نو ځان سره د خپل کور څوک بوزه. مطلب میوه ګل لالا شو یا تازه ګل شو، په یوازې ځان مه ورځه. بس همداسې بس چل وکړمه. خو شبانې چې د الماس خان سره به زه خبرې څنګه کوم؟ هغه غم لړلی خو په غوږونو دروند دی، سمه خبره هم نه اوري. زړه به راته شین کي زړه. حوصله کوه، هسې نه چې د هغه په مخ کې ګډ وډې ووې، ځکه ته چې غوسه شي نو بیا په ځان نه پوهېږې. خدای مکه تیار کار خراب نه کې. یاره ورکې که خو های های دوکانداري نه شوه، سم غم شو غم. د کشمالې پلاره ولې ورکې که تورپیکۍ د کمې خبرې نه چې زه ډارېدم اما هغه شان وشو. نو څه چل شوی دی؟ ما خو پوهېږه که نه. د جعفر مور راپسې دوکان ته راغلې وه او چې څه یې په خولې ورتلل ټول یې راته وویله. د جعفر مور د هغې تا سره څه کار دی؟ خو جعفر راغلی او سودا یې وړې وه. نو بس په کور کې چې مور ته سودا ښودلې وه ویلې چې دا قیمته ده. راپسې راغله ویل ته ظالمې، ته دای، ته هغی. خو تا به ورته ویلي ول که نه چې دا سودا په ولایت کې قیمته شوې؟ و تورپیکۍ ورته مې وویله خو هغې کله زما خبرې ته غوږ نیوه. اول خو یې د ګلزار غریب ماغزه خراب کړي وو، هغه ته یې خبرې کړې وې. او چې کله زه دوکان ته راغلم نو ما سره شروع شوه. اوس به په ټول کلي کې دا ډنډوره خوره کړي چې سردار اکا ظالم دی. د کشمالې پلاره شکر دی د ټولو ته معلومې چې نه دې په چا ظلم کړی او نه دې ظالم ملګری. خو بیا هم چې ته په خپله دا کار وکړې چې د سودا په هکله خلکو سره یاده وکړه. څوک چې دوکان ته راځي اول نه ورته خبره خلاصه کړه چې ګوره سودا په ولایت کې قیمته شوې او زه خو تاوان نشم کولی چې تر څو یې هلته غم ونه خوړل شي دلته لانجې دعوې مه کوئ. بس مجبوري منو چې داسې وکړمه او ګلزار ته به م وویمه. ګلزار خو بیا هم لا ښه دی، هغه په ټولو شیانو باندې خپل نرخونه لیکلي دي او یو نیم کس یې ورسره مني. خو د بس پري غوندې خلک چې را پیدا شي بیا نو سړي ته ماغزه خرابوي. سلطانه څنګه داسې په چورت کې ولاړې؟ د چا انتظار کې او که کومه خوا روانې؟ مطلب شاه زما ولسوالۍ بازار ته پټو ته سره راوړم خو د موټرو درک نشته دی. حیران یم چې اوس څه وکړم. سلطانه هغه به دې اورېدلي او که نه چې ودې کړه په خپله ګیله مه کوه د بله، دا ټول ستا د لاسه. اوس هغه دی موټروانان خپلې موټرې نه راباسي. نو په دې کې زه څه ملامته یم؟ ما ورته ویلي دي. تا ورته ویلي نه دي خو په ملک غني به دې کبر کو. همدا یو غږ به دې کوو چې ملک غني نه منو، ملک غني نه منو. اوس د ملک بهادر کارنامو ته ګوره، په خپل سر یې کرایه ټاکلې ده، وایي دا اصولي ده، قانوني ده. خو موټروانان یې نه مني، وایي موږ ته په دې کې تاوان دی. په همدې خاطر خو یې موټرې ودرولي. ښه موټرې په همدې خاطر ودرولي؟ مطلب شاه ته څه خبر شوې؟ زه هم داسې خبر شوم چې ولایت ته روان وم، څه کار مې و. په دې لاره چې راتلم یو دوه موټروانان سره مخ شو. پوښتنه مې ترې وکړه چې استادانو ولې موټرې نه چلوئ؟ ویل چې کرایي کمه ده، په دې کې موږ ته تاوان دی. مطلب شاه که رښتیا درته ووایم کرایي ښه مناسبه ده خو دا ظالمان دي، ظالمان قناعت نه کوي. ای سلطانه هغوی ظالمان شو او دا موږ او تاسو سم خلک شو. هغه چا رښتیا ویلي دي، وایي چې ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلیږي. د موټروانانو غریبانانو د ستونزو نه موږ څه خبر یو. بس اوس به څه کوو نو، ستاسو د لاسه دا د پخو مزدونه را په غاړه شو. که وبې نو د ملک بهادر په صفتونو باندې مړی دی. دی فیصلې الله دې خیر کړي چې نور وروسته به لا څه کېږي. د ملک او د شورای د کرایي سره څه چې دوی ټاکي. کرایي خو د دوه کسانو جوړښت دی. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل
چې عجب ګل کلم کور ته راشي نو د ماشومانو په مخ کې په میرمنې او عابد غوسه کیږي. آیا دا کار په ماشومانو اثر لري؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ. 0 3 10 10 55 0 شپږ شپېته 3 10 10 55.